بسم الله الرحمن الرحیم. نن مونږه خبره کوو په توبه باندې چې توبه څه ته ویل کیږي او په دین اسلام کې د توبې څه فائدہ او څه اهمیت ده او احادیث مبارکات د په باره کې څه وایي. د توبې خپل معنا دا واپس کېدل، رجوع کول او واپس راتلل، یعنی چې کله انسان په یو طرف باندې روان وي او د هغه ځای نه را واپس شي، دی واپس راتلو ته په لغت کې توبه ویل کیږي. په اصطلاح کې چې کله انسان د ګناهونو په یو سمت باندې روان وي، ګناهونه کوي او د دغه ګناه کولو نه د منشي ځان ته نه من کی، نو دیتا توبه ویل کیږي. د توبې په دین اسلام کې یو ډیر لوی فضیلت ده او الله تبارک وتعالى په صفتی نمونو کې یو نوم د تواب دی چې الله تبارک وتعالى ډیر توبه قبلونکې، یعنی ډیر رجوع د رحمت کوونکې د خپل بندگانو باندې. انسان ذهن لبدار راځي چې یاره زه خو ډیر ګناهګار یم، زما خو غنه توبه نه قبليږي. نو اول یاد ساتي چې یو سیز داسې دی چې الله تبارک وتعالى د توبې نه بغیر نه بخي، یعنی دا توبه د انسان د پاره د ګناهونو نه د بچ کېدو او د ګناهونو د پرېښودو یو ذریعہ ده. خو بعضی سيزونه داسې دي چې د ګناهونه داسې دي چې هغه د پاره توبه ضروری ده، هغه بغیر د توبې نه الله نه بخي. لکه قرآن کریم کې الله تبارک وتعالى فرمای ان الله لا يغفر ان يشرك به، الله تعالی شرک نه بخي. ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي هغه بخي. د دینه بعضی خلک دا مطلب لي چې الله شرک بالکل نه بخي او نور ګناهونه بخي. د دې مطلب دا نه دی، د دې مطلب دا دی چې الله شرک بغیر د توبې نه بخي، نور ګناهونه بغیر د توبې نه هم بخي. او کدا مطلب دی والی چې الله شرک نه بخي، نو نعوذ بالله څومره خلق چې د کفر او د شرک نه د حضور علیه الصلاۃ والسلام په دور کې د بوتانو د عبادت نه، د لات او د عزا د عبادت نه راوړېدلي دي، نو صحابه کرام ته نه دي جوړ شوی. نو الله شرک بخي خو په توبې سره. د شرک نه علاوه چې کوم ګناهونه دي دا که الله وغواړي بغیر د توبې نه بخي، خو د شرک د لپاره الله تبارک وتعالى د توبې لاره دا مقرر کړی ده. نو موږ تاسو خو الحمدلله مسلمانان یو، زمونږ او تاسو د لپاره توبه دام یو ډیر لوی اهمیت لري د ګناهونو نه دراوتو د لپاره. او دا یو سړی نه وي چې زما لږ ګناهونه دي یا ډیر ګناهونه دي، که ډیر ګناهونه اغلم توبه پکار ده او که لږ ګناهونه اغله هم توبه پکار ده. ځکه چې کله یو انسان ګناهونه کړی وي، یو مشهور واقعیا ده، یو سړی او هغه قتلونه کړیو، یو کم سل قتلونه کړیو، یو کم سل قتلونه کړیو، نو هغه زړه لراغلل چې یاره زه د دې ګناه د قتلونو د کار پر خودل غواړم او توبه وباسم. یو عابد لاړو عبادت گزار بنده او هغه ته ما یو کم سل قتلونه کړی دي او زه غواړم چې توبه وباسم، نو آیا زما توبه به قبول شي او که قبول به نشي؟ نو عابد چې دا صرف عبادت گزاري، عابد ویل کېږي عبادت گزار ته. او عابد دا چې دینو د عالم نه په درجه کې کمی. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمایي چې د عالم سړي فضیلت په عابد باندې داسې دی که فضلی علی ادناکم، لکه زما فضیلت چې تاسو په یو ادنا او کمزور صحابي باندې سونه فضیلت دی، داسې فضیلت د عالم سړي په عبادت گزار باندې دی. او ابو الدرداء رضی الله تعالی عنہ فرمایي چې د دین یو مسله زده کول دا د سلو کالو د نفل عبادت نه بهتره ده. یعنی د الله عبادت ښه کار دی، خو علم چې ورسري او علم حاصلول دا د نفلی عبادتو نه هم خکار دي. نو عرض د خبره مې دا کولو چې دغه عابد نه تاسو کو هغه ته د دین د مسلې پوره پته نه و، عبادت خو ډیر کو، خو د دین د مسلې پته ورته نه و. نو دغه قاتل ته وی چې او تا خو یو کم سل قتلونه کړی دي، تا ته توبه ستا توبه خو نه قبليږي. چې دا توبه کړي نو بس دوی چې د اصل په لالی پورې او دا یو په د بنگلو باندې هم قتل کړي دي. نسل کسانی پوره کړی دي، چې کله اصل کسان پوره کړی دي بیا روان دي د یو عالم نه چې دینو تاسو کو چې ما سل قتلونه کړی دي، آیا الله به زما توبه قبول کړي او قبول به نه کړي؟ دغه کس ورته وی چې ولنه الله بستا توبه قبول کړي. الله تبارک وتعالى خو ډیر د رحمت خاوند دی، الله تبارک وتعالى رحم او فضل دا ډیر لوی دی. خو تلل شه د نیکانو دی کلی ته او الته کې چې دینو ستا تبع الته کې لړ شي او الته بستا توبه قبول شي، الته به توبه وباسي. یعنی د ځلنه اراده کړې و، خو دغه کلی طرف ته د نیکانو دی کلی طرف ته روان شو. چې دی روان شو نو په لاره کې دی مړ شو. چې مړ شو نو د فرشتو د جهنم او د جنت د دې په جګړه شو. د جنت فرشتو وی د جنتی دی ځکه چې دی خو د توبې په اراده روانو، توبه وباسلې ده. او د نور فرشتو وی چې نه دغه توبه نه ده وباسلې،
نو فیصله په دې وکړه چې د کم ځای نه را روان شوی دی د دغه ځای او د دغه نیکانو د کلي په منځ کې د فاصله بناب کو نو که د نیکانو کلي ته فاصله لګه وه نو بس دې ته نږدې دی نو د نیکانو خلکو سره به کو او جنتي وي او کنه د کم ځای نه چې را روان دی د کم ځای چې قتل کړی دی که دغلته فاصله لګه وه نو بس بیا به د دغې سره چې فیصله وکړه نو چې ځمکه ناب کوله نو د نیکانو خلکو طرف ته ځمکه ډېره وه او د هغه نورو خلکو طرف ته ځمکه لږه وه الله تعالی ځمکې ته حکم وکړو چې ته راغونډه شه ځکه چې زما دې بنده توبه وباسلې ده او د توبې په نیت باندې را روان دی نو ځمکه ورته رانږدې شي او د جنت فرشتې دغه میت د خپل ځان سره بوزي. نو الله تبارک وتعالی هم د دغه انسان په دې توبه باندې ډیر زیات خوشحاليږي ځکه ورته ځمکه را لنډه کړه. بل حدیث مبارک کې راځي چې کله انسان توبه وباسي نو الله تعالی په دې باندې داسې خوشحاليږي داسې مثال ورګي یو سړی دی او هغه په یو اس باندې چته روان دی سفر کوي او چې دی په دې اس باندې روان دی دغه اس په دې باندې د لارې سامان خوراک چې په سفر کې کوم اوبو یا خوراک ضرورتي عام په دې باندې تړلې دی. دغه کس په یو ځای کې دمه کوي او دی چې دی نو دغه دمې دپاره دی په یو ځای کې ودرېږي او دی دغه خپل سورلی د یو اونې پورې وتړي اوده شي چې دی اوده شي سترګې ورشي او چې دی کله راپاسي وګوري نو د هغه سورلیم نشته د هغه خوراک هم نشته دی ډېر حیران او پریشان منډې وي لکه اوس چې یو سړی چېرته لاړ شي یو ګاډي کې لړ شي او بیا یو دا ګاډي ته نه چې لړ شي یا ته ګاډي څوک پټ کړي او دی حیران او پریشان یکې یوازې پاتې شي نو داسې دا انسان خپوي چې دی کله سترګې وغړي په ځنګل کې په بیابان کې بالکل یوازې پروت او هیڅ هم د سره نه وي دی ډېر زیات خفه شي چې دا به څه کېږي نو د دغه خفګان او په دغه حالت او کیفیت کې د په دوباره باندې سترګې ورشي چې په دوباره باندې سترګې ورشي او بیا سترګې وغړېږي نو بیا د هغه سورلي او غار سره ولاړي نو دی ډېر زیات خوشحاله شي یعنې دغه په خپل ذهن کې دا ویلي چې بس زه د دې ځای نه نشم وتی نه خوراک شته نه څښاک شته نه سورلي شته په دې ځنګل کې به زه هم داسې مړ شم خو چې کله یکدم دی راپاسي وګوري نو دته سورلي ولاړی د ساز او سامان هر څه موجود نو دا انسان ډیر زیات خوشاله شي چې دی خوشاله شي نو دی د ډیر خوشاله نه وي چې خدای ته زما بنده او زستا رب ما پکار خدا سي و چې داسې ویلې وي چې یا خدای پاک ته زما رب او زستا بنده ما نو دی د ډیر خوشاله نه په دې خبرو کې غلط شي یعنی د هغه حواس په خپل کنټرول کې نه د جبه په خپل کنټرول کې نه یو دی وی چې یا الله ته زما بنده او زستا رب مدي غلط شي په دې خبره کې یعنی دومره د انسان ته خوشحالي ملو شي چې د هغه په خپل خبرو باندې کنټرول پاتې نشي نو گویا کې چې یو انسان توبه وباسي الله په د دین هم زیات خوشحالي دا څنګه چې دغه انسان ته د خپل سامان او سورلی ملو شو دي سونه خوشاله شو چې کله یو انسان توبه وباسي د انسان په توبه باندې الله تبارک وتعالى د دین هم زیات خوشحالي او کم انسان چې په ځوانۍ کې د ګناهونو نه توبه وباسي یعنی توبه وباسل خو هغه وی چې بوډا شي خله کړه شپه بیا توبه د سکه او غنی بابا شعرونه ویلي دا غیزان له یو مقصد دی نو چې کم انسان په ځوانۍ کې د ګناهونو نه توبه وباسي ګوره دل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام نبی علیه الصلاۃ والسلام خپل نوم صفاتینو مې ول ورکړل دي نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای انا حبیب الله والشاب التائب حبیب الله زم د الله حبیب یما او کم ځوان چې په ځوانۍ کې د ګناهونو نه توبه وباسي دام د الله حبیب نور د خدای نه سغواړي سړی چې حبیب الله جناب محمد مصطفی صلی الله علیه و آله وسلم ور خپل صفاتینو مور کوي چې د الله حبیب زما دغه شانت دام د الله حبیب نو که یو انسان د الله حبیب جوړېدل غواړي د الله تبارک وتعالى خوشاله ول غواړي هغه د پکار د هغه د ګناهونو نه توبه وباسي ګناهونه پریږدي او صحیح توبه وباسي نو الله به د په توبه باندې خوشحاليږي هم د صفاتینو ملاويږي او الله تبارک وتعالى په هغه باندې نزول د رحمتونو کوي. حضرت عیسی علیه السلام یو ځل په لار باندې روانو یو سپینه بته ولیدا مرغابته سرخاوه یو بته ولیدا چې هغه راشي په خورو کې لوبي وکي چې په خورو کې لوبي وکي نو دا سپین وجود یې په خورو باندې خړ پړ شي بیا لاړ شي او بوته ورټوب کې په وبو کې غوپې وخی تک سپینه بار روزي بیا په خورو کې لک سات پس لوبي شروع کی بیا لاړ شي او بوته ورټوب کې تک سپینه بیا بهر روزي
په دریم ځل بیا دا چلو کو عیسی علیه السلام د الله نه تپوس کی الہ العالمین دا څه کیسه دا بته په د خورو کې ځان څخه کوي یو بیا لامبي بیا ځان څخه کوي یو بیا لامبي وتوی دا د اخیری امت یو مثال دی د اخیری امت د یو امتی مثال دی دا غي مثال داسې دی چې دی ګناهونه وکي نو دی خړ پړ شي لکه دا بته چې په د خورو کې خړ پړ شي نو چې کله دا بته دی وبو ته ټوب کیو په غوپې په کې وخی او تک سپینه روزي دا مثال د هغه امتی د جناب محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم دی چې هغه ګناهونه وکي نو د وجود د په دې ګناهونو باندې خړ پړ شي خو چې کله توبه وباسي نو دا وجود داسې پاک شي څنګه چې دا بته د اوبونه پاک او صفا روزي دغه شانته چې دینو دا انسان د ګناهونو نه پاک او صفا روزي او بل ذکر راځي چې یو سړی نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم فرمای التائب من الذنب کما لا ذنب له چې یو انسان د ګنا نه توبه کوي گویا کې ګناه اشتنه خدای کې یو خبره یاد ساتي چې کم د بل انسان حق دی د کم انسانانو حق چې په مونږ او تاسو باندې دی د چا پیسې دي د چا مالی حق دی د چا بدني حق دی د هغه معاف کېدل الله تبارک وتعالى دغه انسان د رضا سره مشروط کړی دي لکه بل فرض زه چاله یو 100 روپے ما سره د چا پاتې شوی دي او زه ما هغه 100 روپے اغله ور نکړي نو دا حق ماته الله تبارک وتعالى نه بخي د بنده الله بخل غواړي نو بخي دغه مثال زتا سره در کوم ک الله بخل غواړي نو د الله لپاره دا سګرانه خبره نه ده دغه مثال زتا سره در کوم خو چې الله تبارک وتعالى د انسان حق په انسان باندې پاتې شي دا په ورکړه باندې ختميږي دا الله تبارک وتعالى نه بخي الله په خپل باندې دا طریقه او دا عادت داسې بیان کړی دی او جاری کړی دی چې ان الله خپل حقونه بخي خو د انسان حق نه بخي کا د پیسو حق دی کا د بدن حق دی د مال حق دی نو که هغه بیا الله تبارک وتعالى بخل غواړي د هغه مثال داسې ذکر شوی دی چې بل فرض زما یو کس ماته 100 روپے دي او ما ته الله تبارک وتعالى د بل سنیکه د وجنه مغفرت کړی دی خو هغه 100 روپے په ما باندې بقایا ده نو په ورځ د قیامت به الله تبارک وتعالى دغه انسان ته وایي چې دې کس ته دا پیسې معاف کا نو بس هغه ورته معاف کړي نو چې هغه ورته معاف کړي نو خبره ټیک شو خو چې کله ورځ د قیامت نو بیا به څوک چاته 1 روپے هم نه پریدي هغه ته به پته چې د 1 روپے په عوض به ماته اوس نیکه ملاويږي چې د یو انسان چاته سنیکه بل فرض ماته د 400 روپے دي نو زبا د 100 روپے اغله ورکوم که 100 روپے نه په ورځ د قیامت نو بیا به د دې په ځای نیکه ورکوم او که نیکه نه د هغه په ځای به ګناهونه اخلم که غیرت نه معاف کوي او که معاف کوي نو بیا به هغه وي چې ما معاف کړ نو بس خبره ختمه ده خو که او زه نه معاف کوم نو بیا به ورته الله تبارک وتعالى ورته وی کتا بل فرض د 100 روپے د فلانی ته معاف کړي ځکه چې ما خدای ته مغفرت نصیب کړی دی الله دې زموږ د ټولو مغفرت نصیب کړي او دا به څومره بهترینه خبري چې د یو انسان د پاره الله خبري کوي چې الله وته وی چې دته معاف کا نو دا به څومره د کمال خبري الله اکبر چرته مونږ ګناهګار او چرته دا خبره الله تبارک وتعالى ورته وی چې دته دا پیسې معاف کړو که هغه وی چې معاف مکړي خو ټیک ته خو کچره وی چې نه معاف کوم وته نو بیا ورته الله تبارک وتعالى فرمایي چې کتا دته دا پیسې معاف کړي نو وګوره د فلاني محل تعالی په انعام کې درکوم نو بس په ورځ د قیامت انسان څه غواړي هو فمن زحزح عن النار وادخل الجنه فقد فاز په دغه ورځ به انسان د جهنم نه خلاصي غواړي او کامیاب هغه خلک شو چې د اور نه خلاص شو جنت ته ور داخل شو نو دغه کسب وی چې او الہ العالمین معاف کوم ورته مال دا محل راک نو ابو ورته معاف کی الله باغله دغه محل ورکی او دغه انسان د بل نه کې پوجا باندې الله تبارک وتعالى بخلی وی بیا بده دغه سيزونه دغه نعمتونه ورته الله تبارک وتعالى ورکی خلاصه د ټولو خبرو دا شو چې توبه دا ویل کیږي رجوع ته واپس کېدو ته او د ګناهونو نه چې انسان واپس شي په خپل ګناهونو باندې خپېمان شي او الله تبارک وتعالى ته رجوع کې د توبه ویل کیږي توبه په ځوانه کې دا ډیر د اهمیت خبره ده یو فارسی یو شعر دی در جوانی توبه کردن شیوه پیغمبریست په ځوانه کې د ګناهونو پر خودل یعنی ګناهونو نه توبه کول دا د پیغمبرانو طریقه ده پیغمبرانو طریقه مطلب دا چې په ځوانه کې پیغمبرانو عبادت کړي دي او د الله په لار باندې قائم او دائم اوسېدلي دي لہذا چې کم انسان هم په دې طریقه لګیای نو دا د پیغمبرانو طریقه ده الله تعالی د انسان په توبه باندې ډیر خوشحالي کی او نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم ول خپل صفاتینو ورکړل دي او دا فرمایلی دي چې توبه د ګناهونو نه ایستون کې دا سده کمل لازم بلهو دا سه پډیرو متعدد زینو کې د توبې فضیلت د ګناهونو نه رستو کېدل ګناهونو باندې د خپېمانتیا اظهار کول په دې باندې الله تبارک وتعالى
ډیر لوی فضیلتونه او ډیر اجرونه ورکوي او څوک چې د الله د یری نه اوجاړي د هغه جړه خو بیا ډیر لوی فضیلت دی. احادیث مبارکه کې راځي د الله د یری نه د انسان د سترګې نه یو اوخ قطره د جهنم د اور د مړکولو سبب ګرځي. هغه اور چې هغه چې دین غړمبړي وهي هغه سعیر دی او هغه چې د هغه اور چې ختميږي نو کله ما خبت زدناهم سعيرا. الله فرمایي چې دا اور په مړ کېدو شنو مونږ نور د دې غړمبړي سیوا کو. د انسان د سترګې د اوخ کې یو قطره دغه اور مړ کولو لپاره کافي ده. دغه ان شاء الله بیا چې په دې باندې خبرې وکړو چې کم انسان د الله د یری نه اوجاړي دومره اوجاړي چې د سترګې د باڼه د په اوخ کو باندې لوند شي دم د لپاره د مغفرت سبب ګرځي چې بیا اوخ کې راوبېږي نو د اوخ قیمت د انسان سره نشته د الله په دربار کې د ډېر لوی قیمت دی. او الله تبارک وتعالى د جړیدونکو د عاجزي کوونکو د توبه او بیاسونکو د دې سره مرګره دی. الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد حامی او ناصر شي. الله تبارک وتعالى دې زمونږ استاد توبه قبول کړي او الله تبارک وتعالى دې مونږ تاسو د ګناهونو نه بچو ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.